زمان او حیثیت پښتون زموږ کومه مینه بهیږي پښتون او تاسو کوم کړیږي د دې کړاو عدد مخله ان شاء الله موږ تعالی موږ بیا مرزو ځکه تاسو زموږ غم یو دی تاسو زموږ خوشحالي یو ده تاسو زموږ عزت یو دی ناموس یو دی زموږ وجود یو دی زموږ خاوره یو ده مهرباني دا وکړئ لږ سال دپاره سیاستونه بار وځئ د پروژ مولا باچا خان به وي بار بار زموږ مشرانو دا خبره کوله نن څه موږ په سترګو وکته افسوس دا دی پښتونه له بیدار شي څه کله یې اوبه په سر واوړي هغه به وایي ته یې پښتونه ای کامه طوفان در باندې را روان دی خو بیدار قومونه طوفان ته بند وتړي او په ټیټې آباد ځمکې ته آبادي او د قومونه چې هغه لهو شي او د کټ بسترو کټې سره یوسي نو پښتنو اوس هم کېدی شي د هرې پېښې کې د الله تعالی خپل راځي کېدی شي چې دا تکلیف ته کړاو پښتون ته یو شعور ورواچوي په ذهن ته چې که موږ د باچا خان په هغه خبره سلا پرې وکېږو کلې ورکېږي هغې خبره ما دا خیال دی چې دا هغه ټایم دی چونکې اب ملنګ بابا ځان ته هېڅ نه وغوښتي هغه خپل ځان ملنګ کړی و پښتنو ورته د باچا خطاب ورکړی و چې باچا یې او هغه باچا و ځکه چې د باچا خان په هغه وخت کې صرف بس شهید په جایداد وه چې باچا خان په جایداد د هغې یو زوی غني خان والي خان او علي خان درې واړو خپلې خانې وچلولې بیا د هغې زامنو بیا د هغې لمسي درې نسله لګیا دي د هغه باچا خان په جایداد باندې نن ورځې پورې خانان دي لیکن باچا خان په هغه وخت کې چې د پیسې خبره نه وه جایداد باندې سړی بادشاه و هغه وخت کې ځان ملنګ و سرتوری ملنګ صرف د دې قوم دپاره جیلونه جیلوطنۍ نه یې کرسي واخېسته نه یې دولت نه پرمړ نه چاته شي هغه خو دې قوم ته کله هم ازار نه دی کړی خو خدای خو ګوري کېدی شي موږ ته خدای د ملنګ بابا د خدماتو په وجې هم موږ ته سزا راکړي چې موږ د هغې خبرو ته بلکل سوچ نه وکړی نن هم وخت تېر نه دی موږ په دې کې سیاست نه کوو چې کله په وطن کې په کلي کې په کوڅه کې د چا په کور ولګي نو بل پیدا نه ګوري چې دا د کومې پارټۍ دی دا د کوم خیل دی ایون دا لګي هر سړی منډه کوي او اور مړ کوي نن د پښتون په کور اور لګېدلی ای پښتنو سوال درته کوم اور به اول مړ کوو سیاست به بیا کوو اول د اور مړ کړئ موږ ته دا خواست دی چې تاسو خپل څومره صبر استقامت تر اوسه ښیلی دی انشاءالله الله د صبر کوونو والا سره دی الله تعالی د کوم مردان مقصد دا دی موږ تاسو وجود یو دی موږ تاسو شرم یو دی حیا مو یو دی غیرت مو یو دی مینه مو یو دی غم او خوشحالي مو یو دی زه ته بیا دا آخري کې وایم ورونو موږ که لږ څه دی دا نه خیرات دی نه زکات دی دا نه څه خبرې دي او نه دا په تاسو احسان دی بلکې ستاسو په موږ احسان دی چې تاسو موږ ته راغونډ شوي دي زه ستاسو احسان منم زما د ملګري ما سره ملګري ابوظبیانه موږ هغه ورځ خدای د بم د مکه کې د ستاسو په دعاګانو خدای بچ کړي وو داسې بچ کړي وو چې موږ شپږ وړه کم ځای ناست وو هماغه ځای کې دمکه شوي وه او ټول بلډینګ یې والوځو زموږ هغه ځای نه راکوز شو چې په خدمت کې اختلاف نه وي اختلاف د خودغرضۍ نه پیدا کېږي که موږ که څه بل څه غرض وی تاسو بې ګناه خلک یې تاسو غمځپلي خلک یې الله دې مظلوم ملګری دی او د ظالمان به ختمېږي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا زه به هم دومره درته ووایم چې بس صرف دومره وکړئ لږ صبر ټیک دی تکلیف ډېر زیات دی ګیلې هم ډېرې دي کوم سړی خوږمن شي که نه هغه هر چا نه ګیلې ګیلې هم په ځای دي هر څه هم په ځای دي او تاسو په خدای یقین وکړئ چې هر سړي ته کړاو دی
کاغا چیف منسٹر دے کاغا گورنر دے کاغا منسٹر دے کاغا ایم پی دے کاغا هم ورکر دے پونه مې پښتون چې هغه د سیاست سره تعلق نشته هغه هم تاسو ته جاري دا اوښکې دا جړه دا احساس دا د زړه کې نه احساس دا د خدای په دربار کې لیکل کېږي او ما ځکه دا عقیده ډېره مضبوطه انشاءالله خدای به د دې شپې سهار ډېر زر راولي ډېره ډېره مننه يوم خبر أولي بخير صار دعاتنا عادي ونشيد يا حفظ عاوز هذه ستة رویدار رکشته شو کن حسن والله تبلاك مرتبط امان الله اختار خانو كبير رحمن كبير واحدة محمد خان سيد الأمين علي خانو محمد رحمن Sultan Zarina. Kamde. Rahman Khan Mahmud Imran. Akil Marzana. Imran